سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د افغانستان چین هوایي دهلیز نن سهار د ولسمشر غني له لوري پرانستل شو او ورسره جوخت هغه هیواد ته د جلغوزو صادرول هم پیل شول. ښاغلي غني په دې مراسمو کې وویل چې په دې پرواز کې به 10 ټنه جلغوزي چین ته صادر شي. نوموړي همداراز د لړم 15مه د جلغوزو ملي ورځ په نامه ونوموله او زیاته کړه چې دغه ورځ به له دې وروسته هر کال لمانځل کیږي. ولسمشر غني وایي د افغان سولې په اړه به په ملي کچه یو مشورتي بورډ جوړ شي. ښاغلي غني تېره ورځ د ویډیو کنفرانس له لارې د 14 ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلینو سربیره له بېلابېلو اقشارو سره په خبرو کې وویل د یاد مشورتي بورډ موخه دا ده چې په دې بهیر کې به د ټولو ولایتونو استازي شامل وي ځکه سوله ښکاره او په رڼا کې کیږي. د نوموړي په وینا کله چې د سولې د خبرو لپاره زمینه برابر شي همدا مشورتي بورډ به د مرکچي ټیم په جوړولو کې رول ولري او له دې بهیر سره به مرسته وکړي. د بغلان د مرکز په ډنډ غوري سیمه کې له 3 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د دغه ولایت امنیه قمندان وایي د ډنډ غوري سیمې یو شمېر کلي چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وو په دې څو ورځنیو نښتو کې د هغوی لشتونه پاک شوي او دغه عملیات همداراز دوام لري. د نوموړي په وینا په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم ورسره مله دي. قطعات کماندو هستند و قطعات از حمایت قاطع عملا شامل عملیات هستند با مشترکات اردو و پلیس در این مسیرهایی که پلان گذاری شده قبلا طبق پلان پرسنل توظیف است و در این مشترکات وظیفه اجرا میشه که سوقه‌داره شما عملا میبینید که از مرکز سوقه‌داره میشه. شپږ غیر مسؤل وسلوال په دایکنډي کې خپلې وسلې دولت ته وسپارلې. دوی چې تر دې مخکې په خدیر ولسوالۍ کې د 2 دښمنو ډلو وسلوال وو تېره ورځ یې خپلې وسلې پر ځمکه کېښودې او سوله ییز ژوند ته مخه کړه. د دایکنډي والي زیاتوي یادو کسانو ژمنه وکړه چې تر دې وروسته به په هر صورت د قانون تابع واوسي. او په ننګرهار کې یو کس د لسګونه تومانچو د لیک په تور د پولیسو لوري ونیول شو. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه کس چې شاه محمد نومیږي تېره ورځ د روداتو ولسوالۍ په غازي امان الله خان ښارګوټي کې له 11 پاکستاني تومانچو او څه باندې 1000 مرمیو سره یو ځای نیول شوی دی. له دې سره سم د دغه ولایت په بهسود ولسوالۍ کې یو بل کس له څه باندې 50 کیلوګرامه چرس سره یو ځای نیول شوی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.